نو بازار کې ما ته کمربند لګېدلی تماچه را سره یي نو څادر مې په اوږی نیم ښکته راکالی کېږي نیم دغه یي چرګه ما نه تختې هغې پسې زه منډه وم کله پسې کلټې کېږم او که نه کله به جاخاړو کې ننوځي دا پسې زه منډه وم هغه چې راشي ور وټاکئ نو زه ورته آواز وکړم کون اوئے هغه بیا ور وټاکئ او میں صبر میں آ رہے ہو صبر یو کس راشي وایي سایي سلام علیکم که نه زه ورته یم بابا وعلیکم السلام بابا څنګه حالت دی خیر دی ټیک ټاک دی نو زه بیا ټلیفون کوم احمد ولي وروره راسه په تاړه کې بنم تر غوږو یې وویستلمه هله وروره راسه که نې مړ کېږم سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې د پښتو یو داسې ستوری چې په ډیرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده او ډیر پښتانه یې خندولی دي. داسې کرکټر یې په هغو ډرامو کې لوبولی دي چې پښتانه یې د هغو کرکټرو په ذریعه پیژني. د دې فنکار نوم دی اکبر سواتی. له اکبر سواتی سره د ډرامو متعلق او د فن متعلق خبرې اترې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اکبر سواتی ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی ماشه. وعلیکم السلام عظیم خان، څنګه حال دی؟ خیر دی؟ الحمدلله ډېر ښه یم. په غوسه کې یې ولې؟ غوسه کې خو نه یو، ډېر خوشحاله یو چې ته دلته راغلې او زموږ د انټرویوانې تا ریکارډینګ کړلې. نو موږ د ډېره خوشحالۍ نه په دې خپلو جامو کې موږ ځایږو ګورې نو خفګان موږ پسو. پښتانه دا خبره بیخي ډېره کوي چې له خوشحالۍ نه په خپلو جامو کې نه ځایږم. دا ولې وایي؟ دا اصل خبره دا زموږ د پښتو یو حصه ده. انسان چې کله خوشحاله شي او کله دا غړه ته خوشحالي راشي نو یاره وایي زه نن دومره خوشحاله یم چې ډېره خوشحالۍ نه په دې خپلو جامو کې نه ځایږم. نو دا لکه اګله والا هم خوشحاله شي او د اړه ته هم خوشحالي راشي. نو په دې باندې د پښتو دا تهذیب چې کوم دی که نه جوړ دی پې د خوشحالۍ. تا په ډېرو ډرامو کې کار کړی دی او پښتانه د خندولی دي. خندا عبادت هم دی چې یو پریشانه پښتون په خپل فن باندې ته وخندوي او د هغه پر خوله باندې یو مسکا راشي. دا عبادت هم دی چې د هغه زړه تا خوشحاله کړي، ولې په زړه کې الله تعالی ناست دی. نو تا په ډېرو ډرامو کې پښتانه خندولی دي. د خپلو ډرامو نومان که موږ ته واخې؟ نو عظیم صاحب ډرامې خو زموږ ډېرې دي خو مختصر نومونه به درته واخلم. یو ډرامه زموږ وه غریبانانو سره به نه چیړې، او یوه د ارمانونو ناوې، یوه سره جوړه، یو زنځیر، او ډېر داسې ډرامې دي. دوبۍ ته ځمه هغه ډرامه کې مونږ کار کړی دی. او لکه ډېر داسې پروګرامونه دي چې ما پکې کمیډین کار کړی دی. او شکر الحمدلله چې د اوسه پورې کومو کسانو چې کتلی دي نو هغوی اوسه پورې هم تعریفونه کوي چې واقعي تاسو کمیډین کار کړی دی. په دې ډرامو کې داسې ډرامه چې د هغې ډرامې په ذریعه باندې تا کتونکي پیژني؟ ما چې دی یوه ډرامه موږ راخ کړې وه لوپر اور ګڼکپو. په دې کې ما کردار ادا کړی. اوس هم زما هغه ډرامه چې دی چلیږي. نو په دې کې ما یو کردار ادا کړی چې په مین روډ باندې د بدماشۍ او کمیډین و. نو هغې دومره خلک خندولی دی او دومره خلک یې متاثره کړی دی چې لکه اوس هم چې په کم طرف باندې لاړ شم او کوم کسان ما سره میلاو شي نو ډېر غټ صفت کوي د هغې او ډېر تعریف یې کوي. یاره وایي تاسو چې پروګرام راخ کړی و ډېر ښکلی پروګرام.
نو هغې کې ما کردار هم ادا کړی، د بدماشۍ هم ادا کړی، خو بدماشي ما په کمیډین انداز کې کړې ده چې هغه د عوام ډېره زیاته خوښ شوې. کتونکي ټول تا ته ګوري، کتونکي دا ځای ګوري چې واقعي دا د کمې ډرامې ذکر سي اکبر سواتي وکړي، هغه کرکټر د لنګ موږ ته وښیي. دا لوپر اور ګڼکپ دا سین چې و دا زمونږ لکه لاندې کې ګیدړ کالني ورته وایي د هغې مین بازار دی. نو بازار کې ما ته کمربند لګېدلی، تماچه را سره یي، نو څادر مې په اوږی نیم ښکته راکالی کېږي نیم دغه او چال مې داسې کمیډین چال دی چې را روان یم، نو خواته چې خلک هسې هم ګوري نو خاندي که نه. نو زه یو دوکان ته لاړ شم، نو زه اواز وکړم ته جوړ ما نه پېژنې، ما ته خلک کچکول بدماش وایي او زه ګرځم په ټکس پسې، ولې چې زما کاروبار دغه دی، راوباسه که نه خیر دې نشته. هغه ما ته وایي جي ها دا واخله. زه چې څه ټایم ټکس راوالم چې کله زه راشم نو زما ټکس مه حساروه، ولې چې ما سره ټیم نه دا کردار لکه زما ډېر خلکو خوښ کړی او بل ځای کې یو چرګه یې پکې شرابي مې که نه شرابو له پیسې نه نو یو چرګه د هغه پکې پټوم، نو د هغې کردار پکې کوم، چرګه ما نه تختې هغې پسې زه منډه وم، کله پسې کلټي کېږم او که نه کله په جاخاړو کې ننوځي دا پسې زه منډه وم. نو هغه کردار چې کوم هغه هم کمیډین کردار و، نو هغه هم د خلکو پکې ډېر خوښ شوی. او بل دا دی چې زمونږ په کور کې لکه زما د بچو هم زیات خوښ شوی، ابو ستا هغه پوره شاټ کې چې کوم دی هغه چرګې والا شاټ چې دا ډېر زبردست شاټ راغلی او یا چرګه پسې منډه وایي که نه. نو داسې کردارونه لکه موږ ډېر مختلف کم از کم په سوونو په زرونو موږ پروګرامونه کړي دي. اچھا اکبر ورور دا ماته وایه کومیډین کردار د ځان ته خوښ ولې کوي؟ اصل خبره دا وه که نه چې زما ډېر زیات شوق و، زمونږ یو اداکار و ټي وي اداکار اسماعیل شاهد و، هغه زه د هغه ډېر سخت فین یم او واقعي چې هغه یو کمیډین و، ښکلی کمیډین و. نو د هغه ډرامه چې به موږ کله وکتله نو هغې به موږ له مزه راکړه، چې مزه به یې راکړه نو د هغه په هغه طرز سره به موږ لګیاو. نو آخره کې زه بیا دې ډرامو ته راووتلم، نو ډرامو کې ما هغه کردار چې کوم استعمال کړه نو هغه د دې عوام ډېر زیات خوښ شو. اکبر ورور دا ماته ووایه په پښتو فلمانو یا په پښتو ډرامو کې کومیډین کردار اچول څومره ضروري دی؟ نو عظیم صاحب دا یو تفریح ده که نه، یو سړی یو تفریح ته وځي یو ځای وګوري که نه هلکه وایي دا ځای پکې ډېر ښکلی دی که نه، ټوله ماحول وي خو نه هغه ځای پکې هغه خوښ کړي. نو ډرامه کې چې کمیډین کردار واچولی شي، بل یو دا د ډرامې او د فلم معیار پې هم اوچت شي، پوه شئ که نه. بل ډېر خلک نن سبا په دور کې لکه ایکشن هم خوښوي خو لکه زیاتر کمیډین خوښوي، پوه شوې. نو په دې وجه باندې لکه دا فلم کې یا ډرامه کې کمیډین اچول دا ډېر لازمي دي. اکبر وروره ډېره ښه خبره ده وکه پښتانه هر ځای پریشانه دي، هر ځای په د ژوند په ډېرو داسې معاملاتو کې اخته دي چې هغه ټول معاملات له پریشانۍ سره تړلي دي. نو په یو فلم یا په ډرامه کې که یو مذاق وسي، هغه مذاق لکه څنګه چې تا خبره وکړه چې د مذاق په وجه باندې د ډرامې او د فلم معیار اوچت سي. په دې حواله و فلم سازانو او ډرامه سازانو ته څه وایي؟ زه خپل فلم سازانو ته او ډرامو والا ته کوم بایګان چې زمونږ دي کار کوي، ښکلی کار کوي، ډېر دغه وکړي، خو لکه کم کې چې فلم کې یا دغه کې کمیډین نه وي که نه نو هغه فلم خلک بور کوي. بلې هغه ډېر ایکشن والی خو چې کمیډین پکې راشي هغه وخاندي، چې وخاندي نه هغه فلم ته نور هم تازه شي. صحیح شو. مطلب ته دا وایي چې په یو فلم او ډرامه کې کومیډین کردار اچول دا تر حد زیاته ضروری دی. له ایکشن سره سره له کہانی سره سره د فلم سازان او ډرامه سازان و هغه ډرامه او فلم ته کومیډین کرکټر هم واچوي. دا ماته ووایه تا ډېر ژوند په پښتو ډرامو کې تیر کړی دی، داسې واقعه
چې نن هم تا ته یاده سي او ته ووایې چې یاره د دې دا واقعه چې زه کله یاده کړمه نو زه وخاندم، داسې یو واقعه له تا سره پیښه سوې ده؟ منګه د یو پروګرام وکړو د اختر کې د هغې نوم و د قربانۍ ویزا. د قربانۍ ویزا؟ او د قربانۍ ویزا. نو هغې کې یو سړی راشي ویزا خرڅوي نو بلې واخلي نو بیا ما پسې راشي نو زما پکې د قصایانو رول یې که نه نو هغې کې زه پنجابي لکه پنجابي کردار مې پکې ادا کړ دی. نو هغه چې راشي ور وټاکوي نو زه ورته आवाज وکړم کون اوئے هغه بیا ور وټاکوي او میں صبر میں آ رہا ہوں صبر اوئے چې راوځي که نه ما سره چوڑکۍ موڑکۍ که نه ہم کیا بات ہے بھائی وہ یار ادھر ایک بکری ہے اس کو ذبح کرنا ہے. او جی فکر نہ کر جی اور میں بڑے بڑے بھینسانوں ذبح کیتے ہیں تو بکرے کے شے یار. اچھا میرے ساتھ چلو ہم صبر کر میں اپنا سامان لے لوں. بیا هغه سامان راوالم د ځان سره لاړ شم ورسره نو هغه ما ته وایي قصائی بھائی اندر آ جاؤ. چې دننه لاړ شم اور هغه بیزۍ تړلي وہ یہ بکری ہے اس کو کاٹنا ہے. اور زه ورته وایم سرکار فکر نہیں کرو یار میں اور کاٹ کے دے رہا بوٹی بوٹی کاٹ کے دے رہے تنو. بس ذرا غملا وتړم هغه لږ ته ما لکه رسۍ راوالی چې مونږ څنګه رسۍ واچو په دې کې هغه بیزه وتښتي نو هغه کور والا ما ته وایي یار پنجابی بھائی یہ کیا کیا او یار تو ہڈی بکری ایسی او بھاگ گیا یار هغه پسې هم منډه کې موږ پسې هم منډه کړو که نه. دا کردار پکې ما کړی و لکه ډېر ښکلی کردار و. په دې باندې یو څو پنجابیان راغلل ما سره لاس میلاو کړو ما ته وایي تو پنجابی ما نه یاره زه پنجابی نه یم زه پښتون یم. نو ما ته یار تا خو پنجابي داسې ووایې نو ما یار دا پکې زما کرکټر داسې و د پنجابۍ و نو ما ته دا مکالمې لکه ویلی شوی چې ته به داسې ووایې نو ما هغه د پنجابۍ په حساب سره چې کوم دی که نه ووایې نو هغه یاره موږ پوره ډرامه کې وایي چې یاره دا سړی پکې پنجابی دی. نو ما نظر اسوات یم او دلته موږ پروګرامونه کوو اردو کې هم کوو پښتو کې هم کوو پنجابۍ کې هم کوو. لکه موږ یو پروګرام کړی په هغې کې ما سندي ویلی وه په پښتو کې نو هغې دا به خوند وکړي دا ووایه. نو هغې کې یو څو سندیانو ولاړو چې هغه پروګرام ختم شو نو رالو ما ته صحیح میں اور آپ سندھی بول رہا تھا میں اور یار یہ کیسا سندھی تھا ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا. میں یار تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر ان پٹھانوں کے سمجھ میں آ رہا تھا. وہ سے ناغا کردار داسې دی یو کس راشي وایي صحیح السلام علیکم که نه زه ورته بابا وعلیکم السلام بابا څنګه حالت دی خیر دی ټیک ټاک دی بابا صحیح خیر دی او چېرته تللی بابا صحیح یاره زه هم داسې سلککار مې دی هغې پسې ښه زه ستا انتظار وکړم ته واپس راشه زه به دلته تا ته ناست یم. دا کردار و ما نو هغه سندیان هم وایي چې یاره دا خو لګیا سندۍ کې دی خو چې دی وایي کوم عجبه نو ما ورته وایم دا زه پښتو کې لګیا یم. اکبر وروره د پنجابي خبره د وکړه لهجه د پنجابي غ مونږ ته وویله بیا د سندي خبره وکړه د سندي هغه طرز د مونږ ته چې کوم دی وویلی د کوټیوالو طرز دی هم زده دی او که نه؟ او کوټیوالو یو وړوکې غوندې کې ټریک به درته وکړم موږ یو ځای کې یو پروګرام کوو نو هلته لکه کوټیوال هم ناست نو هغې ما پسې راغلو ما ته وایي چې یار تا خو ډېرې ډرامې کړې دي او زمونږ د کوټیوالو ژبه کې ډرامه وکړه نو زه په هغې کې ډرایور یم چې ډرایور یم نو ما ته لکه د سمګلینګ مال پکې راواچوي نو هغه ما پولیس ونیسي چې ومې نسي نو او تاڼې ته مې واچوي نو زه بیا ټلیفون کوم احمد ولی وروره راسه په تاڼې کې بنم تر غوږو یې وویستلم هله وروره راسه که نه مړ کېږم دا کردار نو دا وکړو ما وکړو انشاءالله چېرته پروګرام یې غټ او عظیم به یو پروګرام برابر کا چې هغو ته پکې مونږ په ډایلاګونو باندې دا رنګونه پیش کړو نو مطلب دا دی چې عوام به پرې هم خوشحاله شي او موږ به هم خوشحاله شي چې عوام یې هم وګوري. ګرانو کتونکو دا و اکبر سواتی چې د پښتو فلم انډسټري د فلمانو او ډرامو په عوالم له ده سره
خصوصي مرکه وه که تر بل خوندور پروګرام پورې ما پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان